ستړی افغانستان د سولې تږی ولس. افغانستان داسې هیواد دی چې تاریخ د بریاو ترڅنګ د بې شمېره زخمونو شاهد هم پاتې شوی دی. هره لسیزه بلکې هر څو کاله وروسته هماغه کیسه له سره تکراریږي. وسلې ویشل کیږي، ډلې جوړیږي، خپل منځي جګړې پیلېږي، ښارونه ورانیږي او بیا له کنډوالو څخه د واک نوې لوبه پیلېږي. په دې منځ کې تر ټولو لویه قرباني عادي خلک دي. هغه خاموش اکثریت چې نه قدرت غواړي او نه جګړه، بلکې یوازې امن، کار، تعلیم او د عزت ژوند غواړي. خو د سیاست او زور سیوری تل د دوی پر سر دروند پاتې شوی دی. حکومت یوازې د ټوپک په زور نه چلیږي. یو هیواد د پوهې، عدالت، اقتصاد، قانون، روغتیا، تعلیم او نړیوالو اړیکو په ستنو ولاړ وي. که دا ستنې کمزورې وي نو هر څومره قوي پوځ هم د هیواد د ثبات ضمانت نشي کېدی. د تاریخ د ټولو مهم درس دا دی چې واک دایمي نه وي، خو د واک پریکړې د نسلونو پر ژوند اثر کوي. که مشران د ملت د ټولو قشرونو غږ وانوري نو فاصله ورځ تر بلې زیاتیږي، بې باوري ژورېږي او بالاخره ټولنه د نوي بحران په لور ټېل وهل کیږي. افغان ولس نور د جګړې ستړی دی. خلک غواړي خپل برخلیک خپله وټاکي، خپل استازي ولري، قانون ولري او داسې نظام ولري چې د ټولو لپاره وي، نه یوازې د یوې ډلې لپاره. که یو ملت ته د ګډون، مشورې او عدالت دروازې خلاصې شي، هغه ملت د هیواد ساتونکی ګرځي. خو که دروازې وتړل شي نو خلک یا چوپ پاتې کیږي او یا د بدلون لپاره بله لار لټوي. افغانستان لا هم فرصت لري. دا خاوره د زغم، ایمان او مقاومت خاوره ده. که عقل، تدبیر او ملي یووالی غالب شي نو کنډوالې بیا آبادېدلی شي، باور بیرته راګرځېدلی شي او راتلونکی نسل له جګړې پرته ژوند کولی شي. هغه ملتونه بقا مومي چې له خپل تیر څخه زده کړه وکړي، نه دا چې هماغه تېروتنې بیا او بیا تکرار کړي.